عزتمندو پهلوان او طاقتور څوک دی؟ زموږ په ذهن کې خو طاقتور او پهلوان هغه کس ته ویل کېږي چې څوک په قوت سره مضبوط وي، یعنې په کشتۍ یا کبډۍ کې هغه ته څوک ورشي په مقابله باندې نو هغه څوک نشي راګړ کولی، ځکه چې هغه طاقتور وي، پهلوان وي. خو عزتمندو اصل په حقیقت کې پهلوان څوک دی؟ عزتمندو حدیث کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې پهلوان هغه کس نه دی چې خلق راغورځوي، یعنی په کبډۍ کې چې ولا څوک ورشي او هغه راغورځار دا پهلوان نه دی، بلکې قوي او پهلوان هغه سړی دی چې د غوسې په حالت کې خپل غوسه په قابو کې وساتي. عزتمندو دا د ټولو نه زیات طاقتور او پهلوان سړی دی چې کوم سړی ته غوسه ورشي او هغه خپل غوسه کنټرول کې وساتي. عزتمند د غوسې په حالت کې یو فیصله هم کول نه دی پکار، ځکه چې هغه اکثر غلطه خېږي. د غوسې په حالت کې د انسان ذهن کار پرېږدي، نو خپل غوسه په قابو کې ساتل پکار دی. تتجالما سبحانا گناہون رات معاف کړي، گناہون رات معاف کړي.